نن زموږ ستاسو موضوع د پیراګراف د کمپیوټر په اصطلاح چې پیراګراف څه ته ویل کېږي دا موږ تاسو مخکې ویلی وو او تېره ورځ موږ تاسو فونټ تشریح کړی وو، فونټ هم ویلی وو. هغې سره څنګ کې دا بله مینو د پیسټ او کاپي او کټ دا مینو، دا دواړه مینوګانې مې انشاءالله ویلې وې، او که چا څه ستونزه مو سوال و او وروسته به انشاءالله پوښتنه وکړي. او نن زموږ ستاسو موضوع چې ده هغه پیراګراف ده. پیراګراف دې مینو ته ویل کېږي. دې مینو مربوط کمانډونه څه بارز دلته ښکاره مونږ ته ښکاري. دغه کمانډونه د کثیر الاستعمال د اکثر مینوګانو کې هغه مخکې راوړي، او د دې مربوط یا د دې اړوند د نور کمانډونه چې دي هغه لاندې دغه اصل مینو خلاصوي. موږ نورو فونټ یا فایل او نور مینوګانو کې هم دا خبره وکړه، یا پیج سیټ اپ کې دغه شی نښه چې موږ کلیک کوو دې سره د دې مربوط اړونده هغه مینو خلاصیږي، هغه بار خلاصیږي. نو دا کمانډونه دي، دا څه نه څه هلته ښکاره هم راغلي او څه دلته دي. نو دې کې اول درس چې ده دا اکثر ملګري له دې سره تکلیف سره مخ وي. زه صفحې ته ځم، ما نومونه لیکلي دي. دا اوس ما نومونه لیکلي دي، مختلف کسانو نومونه لیکلي دي. احمد نه واخله داسې لیکلي دي، محمود، خالد، سلیم او اکرم او شاهد او داسې تر علیم پورې. دا ټول 20 کسان شولو. نو دلته عادت اتومات شکل سره لګېدلی. که موږ دغه عادت اختیاري لیکو نو دا ډېر په تکلیف لیکل کېږي، وخت هم رانه اخلي. او که منځ کې یو نوم لري کوو نو ټول عادت خرابېږي، سر نه به بیرته عادت لیکو. او ډېر کسان دغه کار اختیاري کوي، او دغه اختیاري نه ده په کار، دا د کمانډ په توسط باندې په کار ده. کمانډ همدغه ده. دا نن درس کې اول یو بولټ ده او یو نمبر ده. که مونږ کله غواړو بولټ ولګوو نو هغه د همدې کمانډ په ذریعه باندې لګولی شو. او که چېرته بولټ غواړو دا نقطه نقطه راله، کله کله مونږ ته عدد معتبري او کله مونږ ته اسې نښه معتبري چې هغه مستقل حالت به کې ښکاره کېږي او مونږ متوجه شو. لکه فرضاً بعض ځایونو کې دای چې دا کارونه کول پکار دي، دا ترتیب پکې معتبر نه وي یا شمار پکې معتبر نه وي، نفس هغه کارونو تفصیل بیان شوی، نو هغې دپاره دا بولټ استعمالیږي. نو بولټ خو دا ګرده نقطه ده او غټه نقطه. دې په ځای که تاسو غواړئ چې نور نښې استعمال کړئ نو دلته تاسو نورې نښې هم راوستای شئ. دا نښه راوستای شئ، دا راوستای شئ، داسې نښه راوستای شئ، ټیک مارک او دا حتی نور په خپله خوښه لاندې نه تاسو نښه منتخبولی شئ دې ځینه. نو دا کومه نښه ستاسو په کار وه دې ځینې تاسو انتخاب کړئ. هغه نښه که تاسو ته به انشاءالله سکرین باندې تاسو ته ښکاره کېږي نو همغه نښه به راځي. او کله که موږ غواړو چې د بولټ په ځای یا د نقطې په ځای باندې موږ غواړو 1 2 3 راولو نو بیا دا څنګ کې دا دی. اوس ګورم 20 پورې اتومات شکل سره هغه عدد قبول کوم. او که ته بولټ غواړې دا بولټ ورکړ شولو. دې فاصله چې څومره ده بس هغه فاصله هم تاسو کمولی او زیاتولی شئ. دا فاصله په دې باندې هم دا نښه نه ده، دا د ستاسو ټکس ګوره خط پرې راغی، دا ټکس مخکې و شاته کوي، او هغه چې ده دغه نقطه لري کوي و شاته کوي. دا که تاسو غواړئ کله فاصله لږ کمه او زیاته کوئ نو په دې په توسط باندې تاسو هغه کمولی او زیاتولی شئ. نو دا او دغه دریم چې ده دا هم په دا د لیست په شکل سره ته کله عدد زیاتول غواړي او تفصیل راوستل غواړي نو بیا دا دریم استعمالیږي. په دریم کې فرض مثال تاسو یو دی د اول دی دې ته نقطه دا که بولټ سره تعلق نه ساتي، که دلته 1 2 3 استعمال شوی او که بولټ استعمال شوی، عام تعامل دا د عدد سره استعمالیږي. نو سړی بیا په مفهوم هم پوهیږي. که تاسو په مجموع کې دا شی ختمول غواړئ یا دا بولټ ختمول غواړئ یا دا نمبر ختمول غواړئ یا دا لیست ختمول غواړئ نو دلته چې لاړ شئ نان ووهئ، نان سره به هر څه ختم شي. او یا دلته همغه کوم کمانډ اپشن چې تاسو پې اپلای کړی نو هغه کمانډ ووهئ هغه به ختم شي. لکه اوس دلته زه دا بولټ هم ورکړي دا بیا دوم ځل دپاره ووهم بولټ یې ختم کړو
بیا نمبر هم ورکړی دی 28 پورې نمبر ده. زه نمبر ختمول غواړم د عدد، دا بیا هم عدد ختم شي او پاتې شو زه عدد مې ورکړي علیم نه وروسته زه نور نمونه لیکم. نو چې څنګه انټر ورته ورکم سلیم فرضاً کریم لیکم، نو دا بل عدد یې واخیستل، دا د 29 مو همداسې نمونه لیکم او همغه پسې عدد زیاتیږي که ستاسو فکر یو کله کله د صفو په منځ کې دا حد فاصل د دو صفو ده، دا کله کله موږ دلته تاسو ته صحیح نه ښکاره کېږي. زه دا فاصله ختمول غواړم، دا حاشیه دیم کمپیوټر ماته نه ښکاروي، دا حد فاصله موږ ته معلومیږي نه دی ښکاره کوي. فی الحال دا لیکنه د یو بل ته جوخت دی، زه اصلاحات راولم، نو دا به ډبل کلیک ګوره دوه غشي غوندې رالو، نو ماوس باندې به دا کرښه دوه وارې کلیک کړئ نو دا به ختم چې ګوره اوس کریم نه وروسته معمولی خطا رااله او دلته بیا نور هم هغه اضافي صفحه نه ښکاره کېږي، کوم چې غیر ضروري سپینه صفحه وي هغه تاسو نه ښکاره کېږي. و د 29 نه واخله تر 30 پورې دوه عددونه دا لاندې دې صفحه کې نور شی نشته، نو دلته خط راوصل نور صفحه موږ ته نه ښکاروي. او که چېرته دا اپشن هم نه انتخاب کړی نو لاندې به موږ ته خالي صفحه هم دی ښکاروي، او حال دا د خالي ته موږ اړتیا نه لرو. فی الحال موږ ټیکس یا لیکنه خپله کتل غواړو. به هر تقدیر نو دا اوس موږ چې څومره زیاتوو انټر ورته ورکړه 21 به راشي. اوس تاسو وایئ چې بس دی نور خو 21 پورې بس دی 21 کسان دي نور اضافي نه دي په کار، اولته خو په جنجال اوښتي یو چې انټر ورکوو عدد راځي. نو چې کله انټر ورکړئ نو بیک سپیس ووهئ، یو ځل دا ووهئ عدد به ختم شي هغه، او بل ځل ووهئ دا کرسر به خپل سر ته ورسي. اوس هم لا سر ته نه دی رسېدلی، په دریم ځل باندې بېرته پخواني حالت ته ورسېدو. که دا دریم ځل ما نه وای وهلی بیا به لیکنه دې ځای نه شروع کېدله. نو دا زموږ ستاسو د عدد او یا د بولټ او د نمبر راوستلو ډېره ښه ساده اسانه او مزیداره طریقه ده. او دا چې څومره ساحه تاسو سلیکټ کړي انتخاب دې کړی همغه انتخاب شوې ساحه کې به دا تغییرات او تبدیلی راځي. دا موضوع خو انشاءالله دې باندې به پوه شوي یاست. 3 اپشنه د یو لیست شکل سره تاسو به وایئ دا 2 باندې خو پوه شو، دریم باندې خو موږ پوه نه شو. دریم نه څه مقصد ده؟ دریم مقصد دا دی احمد دی، احمد په اصطلاح دا پلار دی او دا محمود او خالد زامن دی. نو اصول دا دی چې کله داسې دغه راشي احمد یو نمبر ده نو محمود به 2 نشي، هغه به بیرته دنه لږ مخکې زه لاندې محمود ته ځم، محمود د سر کې ودرېږو، دې ته یو ټیب ورکوو او یو کوشش وکړئ دا د بټنو نومونه یاد کړئ. دا ځینې خصوصي دي، بالخصوص د بټنو نومونه په دې یاد کړئ چې زه وایم ټیب نو تاسو هلته په بله بټن باندې لګیا یاست نو هیڅ هم حاصل نشي. نو په کار دا د ټیب بټن د چپ طرف ته شیفت نه بره کیپس لاک دی، د هغې نه پورته ټیب بټن ده او د هغې څنګ کې کیو بټن ده. نو دا ټیب بټن چې تاسو کله ووهئ دا اوس ګوره محمود چې ده محمود ا نمبر واخیستل، لاندې زو خالد ته خالد هم ا واخیستل ټیب ورکوم، سلیم هم څه واخیستل ا بی سی. اوس مطلب دا شو احمد پلار دی د احمد 3 زامن دی محمود خالد سلیم، یا احمد یو ادارې مشر دی هغې 3 معاونین لري چې هغه دا دی، یا دا په تعبیرات په تاسو خپل طبیعت باندې دا یوه اداره ده. احمد چې ده یو اداره ده فرضاً تعلیم و تربیه ده، تعلیم و تربیه چې ده بیا هغه 3 بخشونه مدیریتونه لري، نو دا یو مدیر ده دا بل ده دا بل ده، د هر مدیر لاندې نور ادارې دي هغې لاندې نور ادارې دي. اوس فرضاً موږ هسې د پلار او د زوی په تعبیر باندې بیان کړو. محمود بیا زمن لري نو محمود ته دا ا نه لاندې زه انټر ورکوم، نو دا انټر چې مو ورکړ محمود نه اخر کې به انټر ورکوو، نو انټر چې مو ورکړو نو بي راو بي زموږ نه ده په کار، دا د محمود زمن دی، نو دلته به ټیب ورته ورکړو نو دې ته بیا 1 2 3 ورته ورکړه، دا اوس د محمود زوی ده، بیا م ورته ورکړه دوم دام د محمود زوی ده. نو اوس اسانه تعبیر باندې دا دی چې تاسو دلته احمد دی احمد پلار دی هغه زوی محمود دی، محمود بیا 2 زامن دي دا. نو اوس دا محمود او خالد ا بی سی د ا بی سی نه تاسو پیژندلی شئ چې دوی دواړه دا سره ورونه دي، او بیا احمد او کامران دا سره ورونه دي. که تاسو هر یو ته بیا لاندې هغې لاندې نور هغې لاندې یا زمن راځي یا نور ادارات راځي نو تاسو به هلته انټر ورکوئ او بیا به ټیب وهئ. په دې پسې ډېر ښه مفصله او یو جدول جوړیږي یا یو شجره جوړیږي، هغه تاسو جوړولی شئ. نور تاسو خپل سوچ ته ما په یو تعبیر باندې درته وکړل، تاسو مدرسې باندې په یو اداره باندې په پلار باندې په مختلف تعبیراتو باندې دا کار کولی شئ. دلته 1 2 3 راغی،
کدی په ځای الف با پکار وي A B C راغی A B C په ځای باندې الف با یا بل شی پکار وي نو دا هم تاسو تغیرات راوستای شي دلته بلار شم دغه لیست ده نو دلته اوس موږ ورته انتخابو چې دا ترتیب راکده نو دا مختلف اقسام دي هغه تاسو دلته انتخابولای شئ او د دې هغه چینج لیست لیول هم بدلولای شو او خپل خوښ سره به الف ب ولاندې دا ټول ورکولای شو نو دا زموږ تاسو دغه شلو په اصطلاح دا لیست شکل سره هغه عددونه راوستل او دا بیرته زه ختموم نو دا به ټول سلیکټ کو انتخاب به کو انتخاب نو وروسته اخیره پورې دا انتخابو نو دلته ورته به ساده دغه ورکو او یا دام ختمو نو ساده لیکنه راغله دا پاس موږ ګوره دلته ټیپ پاتې شو ځکه احمد نو وروسته موږ ټیپ ور کړو دا محمود مطلب دا د احمد سره سیال نه ده بلکې د محمود د احمد تابع ده همداسې بیا د لاندې چې ما لیکنه کړې ده دا بیا د محمود تابع ده له محمود سره سیال نه ده ترغونه لاندې ده په درجه کې لکه د دې بل تعبیر داسې هم کېدای شي چې موږ تاسو دلته افغانستان لیکلی نو افغانستان ته او دلته فرضاً افغانستان او لوګر بابو سو مزار دې ځکه موږ ولیکو پاکستان هم ولیکو نو چې کله دلته پاکستان ولیکل دا نو اوس موږ د ټولو ته شماره ورکړه دا تر دې پورې نو زه دلته ورته وایم شماره ورته ورکړه دا 1 2 3 ورکړه نو افغانستان ته خو یو شماره صحیح ده کابل ته نه ده پکار ده که کابل چې د افغانستان تابع ده ورسره رقیب او سیال نه ده هغې سره برابر نه ده نو دا موږ ټیپ بټن ورکوو دا به ټول دا ولایتونه چې دلته کنه پغمان چې بیا د کابل ولسوالي ده نو دا چې موږ نو دا کابل ولسوالي ده نو دلته موږ یو ټیپ ورته ورکو چې دا دغه چې کابل نن په اصطلاح مخکې لاړه شي د هغې تابع کابل تابع وګرځي هغې سره برابر نه شي همداسې موسعي د هغې ته هم یو ټیپ ورکو دا به 2 ټیپ به ورته ورکو پغمان لاندې به راولو بیا مخکې هرات ته هرات چې ده هغې ته یو ټیپ ورکو ځکه افغانستان لاندې ده نو دې ته هم ټیپ ورکو همداسې لوګر د هغې دلته ټیپ بابوس چې د هغې ته بیا 2 ټیپ ورکو دا لوګر لاندې راولو دې خواته خروار هم دا د نجیب مولوي صاحب خفه نه شي نو هغه هم دلته 2 ټیپ ورته ورکو مرکز دی هغه هم د لوګر ولسوالي ده پل عالم دی دا هم ورته همداسې دغه ورته ورکو نو دا دوبندي ده همداسې 2 ټیپونه ورکو نو 15 ولسوالي دا راغلي په دې تعبیر به انشاءالله نسبت راغه عام فهمه ده لوګر د هغې 15 ولسوالي ده هرات ولسوالي تذکر نه ده شوی کابل د هغې 2 ولسوالي یو 2 ذکر شوي دي نو دا په همدې ترتیب باندې او کابل چې د A ده A B C نو دا هر ولایت چې د ABC خوړلې د ABC په اوس پاکستان چې دا 2 نمبر ده دې ته موږ ټیپ نشو ورکولی ځکه دا دواړه ملکونه دي افغانستان یو ملک ده پاکستان بل ملک ده نو اوس که پاکستان کې موږ نور ولایتونه صوبې لیکو او یا ضلعې لیکو هغه هم په همدې ترتیب باندې لیکو نو دا زموږ ستاسو د لیست خبره وه هغه وشوله بیا زه دلته ځم دا چپ طرف ته دا تاسو وګورئ دې ته انډنټ ویل کېږي انډنټ پښتو په حساب غاښي دغه چې ده دغه خطکش سره که تاسو ته ښکاره کېږي دې ته غاښی ویل کېږي دا د موږ د لیکنې پیل راته په نښه کوي چې موږ له کوم ځای لیکنه کوو فرض مثال زه دلته د کرښې سر ته ځم نو دا موږ پیل ګوره دا کرسر ته وګورئ او زه په دې غاښي باندې کلیک کوم دا تاسو ته ګوره ښایي بلکل کرسر ته ورغی نو دا پیل که ته غواړې لږ دننه لکه موږ ټیپ په ذریعه باندې دا مخکې ته بیوای شو که نه دا ټیپ په ذریعه انډنټ نه شو بیوای هغه صرف ټیپ خوري خو د دغه په ذریعه دلته نه دا غاښی لږ مخکې کوو ګوره یو ټیپ ټوپ یې ووهل دیزې پورې راغی بیا لږ نور هم غواړو دا بالخصوص اشعارو کې د دې نه ډېره استفاده کولی شو اوس د صفحه مخکې له دیزې لیکل شروع ولو له دې تورې ساحې نه دا سپینه ساحه چې کوم ځای نه شروع شوې ده اوس یې لږ مخکې کړه یو بل ټیپ هم زه ورته یو انډنټ ورکوم نور هم مخکې شو اوس به دې ځای کې لیکنه نه کېږي دا لیکنه چې دا لام چې کوم ځای کې ولیکل شو له دې نه مخکې دې خوا لیکنه نشي کېدای نو همدې ترتیب باندې موږ ځو دا انډنټ بیا وګوره مخې ته ځو او که ته ریورس بیرته انډنټ شاته راوستل غواړې همدې باندې انډنټ راوستی شي او که تاسو وایئ چې زه موږ په ماوس په ذریعه باندې انډنټ مخکې شاته کولی شي
دا پیل د ګوره پیراګراف هم ځان سره مخې ته کشوي دا شروع ده نو شروع تاسو انډنټ په ترو باندې د انډنټ په واسطه باندې یا د دغه کې په واسطه مخې ته کولای شي او شاته بیولای شي او د ماوس په ذریعہ همداسې دا اخیری انډنټ ده یعنی نهایی انډنټ ده داسې ده دا چپ طرف لیفت چپ انډنټ ورته ویل کیږي دا هم تاسو همداسې مخې ته دا دې باندې کلیک کړئ او ماوس په ذریعہ دا مخې ته شاته بیولای شي او پات شو دا همدې دغه نو دا دواړه زموږ تاسو درس ولو دا یو لیفت انډنټ او دا خي طرف ته او چپ طرف ته دا که تاسو کله ضرورت ولو دې ډیر وخت د ضرورت پیدا شي کله کله موږ نه غواړو یو پیراګراف سی هغه د لیکنې په منځ کې راشي دې خواته باید رانه شي چپ خواته رانه نو موږ هغه ته مخصوصه ساحه تعیین کوو چې دینه به ته اخوا دې خوا نه وځي نو هغه په دې انډنټ په توسط باندې موږ هغه تعینولای شو دا ان شاء الله دا باندې تاسو پوه شئ یاست بل چې دا ډایرکشن موږ اول ویلو لیفت او رائټ ډایرکشن کوم ساده انګریزي لیکو په چپ ډایرکشن کې ولي د سره ډیر زیات کمانډونه دي اوس ګور اول د انډنټ بدل شو اوس انډنټ چپی طرف نه وخوړل ابتدا د انډنټ چپ لوري شو مخکې د عربي او پښتو نو خای لوري د انډنټ ابتدا ولا اوس چپ لوري د انډنټ ابتدا شول نمداسې کدا ډایرکشن سره نو ډیر زیات کمانډونه دي کوم ساده انګریزي لیکو په چپ ډایرکشن کې او که پښتو فارسی اردو عربي لیکو په کې ډایرکشن کې او که میکس لیکنه کو میکس لیکنه خو سړی اسې د لیونو په شان نه لیکي خامخا به یا کتاب انګریزي لیکي پښتو به تبع راځي د انګریزي کې یا فارسی عربي او یا پښتو کتاب لیکي انګریزي به دغه تبع راځي نو هغه اعتبار به اصل زبان ژبه ته د اصل ژبه کومه یو نو ډایرکشن به په هغه تاسو ورته انتخابوي ان شاء الله دې باندې تاسو پوه شئ نو خي طرف ته د دې شارټ کټ موږ تاسو ویلې کنټرول شیفت خي طرف ته بیاي او چپ طرف ته کنټرول شیفت چپ لوري ته بیاي هغه چپ ډایرکشن ده بل دلته دا ورډ کې خواني ورډونو کې دا دونه د سارت ترتیب ته وای کمپیوټر په اصطلاح کې تاسو موبایل کې کله د الف ب په حساب باندې یا د بي سي یا د یو دوه درې لمخې تاسو دا ترتیب ورکوي هغه ته سارت ویل کیږي دا عین واخله زید پوری مرتب شکل سره راول لکه دا دغه نمونه موږ مخکې لیکلي واغه به تاسو راولم اوس دا نمونه دی ګوره کریم اخر کې لیکل شوی علیم د حکیم ده یا د بل اخر کې یا ټکی په اخر کې راغلی ده نو زه اوس دا ټول سلیکټ کوم زه کمپیوټر ته دا نمونه ما ګډوډ لیکلي نو هغه ته کمپیوټر ته چې دا راته دغه په شکل راول تر احمد پوری دا مرتب څه مطلب د الفبی په ترتیب باندې راولم نو د الفبی په ترتیب سره راولم دلته دا به وو اسندینګ یو کمپیوټر په اصطلاح اسندینګ دی یو ډي اسندینګ دی descending سیده سرچپه تعبیر ته ویل کیږي لکه یې نه واخله تر الف پورې تعبیر ته یا لغټ عدد نه واخله د یو طرف ته بر روانه بره به تر ټولو مخکې هغه غټ عدد راولي بیا وخته زی اخر کې به یو راولي او که ascending مو هو ascending مطلب دا د یو نه واخله تر غټ عدد پورې اول وړوکی عدد راوله نو دې کې موږ نو دلته موږ اسندینګ کې ما کیبورډ بټن نه څه کوته ولګي چې کوم طرف ته لاړ نو دلته اسندینګ ده او دا ډیسندینګ ده او دلته ټیکست ده نمبر ده ډیټ ده کله موږ تاریخ ورکړی تاریخ راته مرتب کا کله نمبر ورکړی نمبر راته مرتب کا کله ټیکست اوس موږ ټیکست ما تاسو ویل چې عام زموږ تاسو لیکنې ته ټیکست ویل کیږي او دلته پیراګراف ته طبعا کمپیوټر کې سنټر خړلې هغه پیراګراف ده او هیډینګ د فیلډ کوډینګ باندې د جدا دغه عام موږ استعمالو پیراګراف ته یا هیډینګ استعمالو عنوانونه دي نو زه اوس ورته وایم دا راته مرتب کا خو دا تر دې دا په عام په صفحې په ساده حالت کې ده دې تر ټولو ښه نتیجه یا پایله سی ورکوي هغه په دغه کې ورکوي په جدول کې ورکوي به هر تقدیر زه دا وهم نو ګور احمد نه وروسته اسلم اکرم راوستل بیا بار راوسته باز او بیا دا بی ټکی راوستل بیا توریالی سا جیم ح خ دال را زا سین شین صاد ضاد نو دا ټول الف ب لمخې مرتب کړل نو به دا چې دا سٹارټ نه ډیر خوندور کمانډ کله نه کله ضرورت دې پیدا کیږي نو موږ نوم نشو پیدا کول نو کوم مرتب کې بیا نوم موږ ډیر زر پیدا کولای شو اوس ورته وایم سٹارټ کړه ترتیب کې مرتب کې ډیسندینګ سرچپای راته مرتب کا نو دا اوس بر عینه شروع شوی ګوره یحیی اول راوستو بیا مالک کریم او دا چې احمد او هغه اکرم او اسلم یې بيخي اخر ته راوصل او په خپل کور کې د تقسیم کوي لکه زه اوس بیا دې ته وایم چې دا راته مرتب کا اسندینګ کې لکه ان الف نه یې پورې یا ان زه احمد کې اول خو دواړه د الف کې خو درې وانه سره شریک دي
بیا ح ته ګوري، ح چې د احمد مخکې د تر سین او کاف نه، بیا د سین او کاف منځ کې بیا سین مخکې د کاف ده. داسې نو که چېرته په دې کې هم سره ح راغلی بیا هغه دریم حرف ته ځي سلام، ډېر ښه خوندور ترتیب ورکوي. او دا موږ شو هایټ دی کمانډ ته ویل کېږي. دا موږ اوس دلته بریک ورکړی، صفحه ماته کړې ده، دلته م انټر ورکړی ده، دلته فاصله ورکړې، دا ټول شیان تاته ښیي. او دا چاپ کې ما تاسو ته ویلي دا نه راځي، صرف تاته دا دغه ښیي چې چېرته د انټر ورکړی، چېرته د فاصله ورکړې ده، چېرته ټیب ورکړی ده، هغه ټول شیان تاته ښیي. که دا بیا ختمول غواړې دې باندې کلیک کوې. بعض اوقاتو کې ځینې کسان کمان خو کلیک کوي بیا وروسته تېرېږي چې ما چېرته کلیک کړی و، بیا پسې ګرځي، همغه خپل کار نه شي راګرځولی، همغه حالت ته یې نه شي راوستی. دلته زه پیراګراف ته ځم، پیراګراف ما تیار لیکلی ده. دا اوس یو کمپیوټر په اصطلاح یو مکمل پیراګراف ده. نو دا وروسته بیا معلومه شوه چې دا یوه قصه چا لیکلې ده، یو واقعه لیکلې ده. نو دا اوس ګوره یو کلیک، یو دوه درې کلیکه مې ورکړ، ټول پیراګراف سلیکټ شو. غټه نښه د پیراګراف دا ده، دا اوس له دې واو نه واله تر دې و پورې دا یو پیراګراف ده. د دې پیراګراف ته وایم کنټرول ال، نو چپ لوری به برابر شي، د دې اپشن ده که نه. او کنټرول ای ورته وایم منځ به برابر شي، او کنټرول آر ورته وایم ښی لوری به برابر شي. او دا چې جسټیفای موږ مخکې ویلی و، کنټرول جی شارټکټ ده، دا به څلور واړه اطراف به د هغې برابر شي. دا دې کې پوره تفصیل د اشعارو مستقل درس ته انشاءالله ورځ دوه به د اشعارو بیا مستقل درس وي، د دې بیا انشاءالله نور پیشرفته او ایډوانس کار به په هلته کېږي. بل دا دغه د پیراګراف د دې خطونو منځ کې کله ناکله ځینې کسان الله دې رحم وکړي، ځینې دا کمپوزران کتاب چاته ولیکي، لیکوال خو نه پوهېږي، دا فاصلې دومره زیاتې کړي که موږ 100 صفحې راسره ولیکو، د دې فاصلې زه لږ ور زیاتې کړم نو 100 صفحو نه به 200 جوړې شي. او دا چې ده دا صرف د صفحو زیاتوالي لپاره هغه دغه ته لیکونکي چاته سم کتاب لیکلی هغه ته ډېر سخت مالي نقصان ورسي، هم چپایي کې هغه ته کتاب ګران پرېوځي، او هم د یو کافر یو 10 روپۍ ورته زیات شي، د صفحه په 50 روپیو سره خبره کړې، نو ټوټل 100 صفحې دي. او که دې لږ دلته په اصطلاح پونده ورته دغه کې، نو دا به د دغه صفحو په ځای به د 100 صفحو په ځای به 1.5 سل 200 شي. نو زه دلته ګوره دا اپشن ته دا وهمه، زه ورته وایم 1.5 چند دی، که دې کې 1.5 چند فاصله زیاته شوله، نیم زیاته شوله، زه ورته وایم ډبل یې که، ګوره ډبل فاصله د پیراګراف د کرښو منځ کې زیاته شوه. دا کار باید ونه شي. کله موږ خپل شوق خپله لیکنه مې چې هر څومره فاصله راولئ، خو چې عام بل چاته لیکنه کوئ باید مخکې نه دا ورسره فیصله شي. نو دا 2.5 چنده زیاته شوله، نو داسې اوس تقریبا 100 صفحې، نو 200 صفحې ته جوړېږي که ټول کتاب موږ په دې ترتیب کول. او ځینې بعض اوقاتو کې بیا دغه والا زیاتی کوي، کتابخانو والا سړي ته ووایي چې ما ته کتاب ولیکه، دا یو ورته ورکړم، نارمل خو یو وي، عادي حالت یو وي. زه دلته پیراګراف ته لاړ شم، همدغه اپشن دلته هم تشریح کېږي، دلته هم فاصله زیاتېږي او کمیږي. نو زه دلته ورته لاړ شم، ورته وایم چې یو نه یم کم که، ګوره اشاریه 5 مې کړه، دا پیراګراف بیخي یو بل کې ننوته، نو اشاریه 5 خو ډېره نتیجه نه ورکوي، خو ځکه یو حروف بیا نه ویل کېږي، موږ د اشاریه 5 په ځای باندې دلته ورته ولیکو 0.8 ورته ولیکو، کیبورډ نه زه 8 لیکم، 8 چې مو لیکل اوس به یو نه کمه وي، او دغه نه به 5 نه به لږ زیاته وي فاصله. لکه نو اوس ګوره بیا هم د نسبت د پورته پیراګراف ته تاسو وګورئ، د هغې په نسبت د فاصله ډېره کمه ده. نو دا بیا صفحې کموي، بیا کمپوزر بیړه غرقه شي، هغه غریب ډېره محنت خواري کړی، کتابخانې والا دا شرایط پې کړي دي، یا د رسم الخط شرط پې کړي دي، نو هغه غریب پوره یوه میاشت 1.5 میاشت خواري کړې، هلته پیسې ورته د 100 ورځو میلاو شي. نو داسې هم نه ده پکار. به هر تقدیر د دې شارټکټ ما تاسو ته ویلی و، کنټرول 1 عادي حالت راغی، کنټرول 2 ډبل راغی، او کنټرول 5 سیده کنټرول 15 دا 1.5 چند راغی. دغه یو څو کیبورډ کې دا شارټکټ دی کنټرول سره، او که موږ عادي حالت راوستل غواړو دې نه دا ټول درجې موږ دغه کولی شو، 1 2 او دا دغه کولی. بل دلته ورځو لاین سپیسینګ ده، دا م انشاءالله دې باندې تاسو پوه شوي یاست. او د دې دغه ته زه دلته کلر ورکوو، دغه بیکګراوند ته کلر ورکوي، د دې شاته زیړ رنګ ورته ورکړم. او بل دا د پیراګراف زه چوکاټ کې راولم، د دې پورته صرف خط راولم، د دې چپ لوري ته خط راولم، د دې غیر چاپیره خط راولم، نو دا د دې ټول خط به راشي. دا دې ته ټیبل ویل کېږي، او ټیبل وروسته ښه تفصیلي خوندور درس را روان دی انشاءالله، هلته به دلته صرف بیا تاسو دومره ووایئ چې دلته څنګه موږ یو پیراګراف ته شاوخوا چوکاټ ورته ورکړو، نو دا ختمه شوه خبره. او بل دا دلته ځو، دا هم تقریبا وویل،
دا جسټیفای الاینمنت د عمل ته الاینمنت ویل کیږي که تاسو متوجه شوي یاست دې ته نو دا جسټیفای د دې نه مختلف لیفت او رائټ او ما تاسو ته وعده کړې و چې شیر کې بیا دا وایو او باډي ټیکسټ اوټلاین عنوانونه درته کوي 1 2 دا وروسته راځي تفصیلي رائټ ټو لیفت لیفت ټو رائټ د دې ډایرکشن دغه دې نه تاسو کولای شئ دلته نم کولای شئ د لاندې دغه ته وګورئ بیفور ټیکسټ شروع د پیراګراف د لکم دی چې لکه څنګه دلته موږ هغه کې انډنټ په توسط باندې لیکنه مخکې کوله دیز نه مخکې کولای شو دیز نه د اخر طرف نه لیکنه شاته کولای شو او داسې د ټیب ور کولای شو ګوره اول دې خط وګوره د اول خط ولګ مخکې سي نو دې ته ورته ویل کی فرست لاین ده دا لږ مخکې شو او که ته سرچپه کار کوي هینګینګ هغې ته ویل کېږي هغه سرچپه د اوله خط سر خط نه شروع شو دا دوه خطونه نور مخکې شو اندازه د مخکې کېدا څومره ده دا دیز نه تاسو تعینولی شئ او بل دا د سپیسینګ د دې پیراګراف پخواني پیراګراف سره څومره فاصله ده دا مخکې پیراګراف ده دا لاندې پیراګراف د دوی منځ کې څومره فاصله ده دا دلته را روان پیراګراف سره د دې څومره فاصله ولري دا دلته دغه کولی لاین سپیسینګ د خپله د کرښو منځ کې دا اوس چې موږ تاسو دلته ښه تفصیل سره وویل د هغې څومره فاصله یو نیم یې دوه یې څومره یا ته یو نیم دلته لیکلی او دلته ورته زیاتولی شي څومره زیاتوي دلته زیاتولی شي هغه هم دیز نه کولی شو نو دا زموږ تاسو پیراګراف مې نو پیراګراف ډېر اهمه ده لږ به تاسو خپل منځ کې پریکټس هم وکړئ کوشش به وکړئ دا یاد کړئ او نور دا به انشاءالله موږ تاسو د ننني درس پای او وخت هم په ختمېدو ده